سلام ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو زموږ کاک لازماتي رادیو نوري د خبري مجله په خبرونو پیلو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي څوک نه پوهیږي چې زبا د ایران په اړه څه پریکړه کوم. هغه ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پښتنې په سواب کې خبريالانو ته ویل شاید دا کار وکړم شاید وی نه کړم هیڅوک نه پوهیږي چې زبا څه کوم. ټرمپ وړاندې ویل امریکا اوس له ایران سره د اوربن پلټنه ده او مطلقه بریا غواړي. دغه پټکو لا اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره خای د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورسپانې وال سټریټ ژورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورسپانې د سرچینو په حواله لیکلي ټرمپ د سهشنبه په مخام خپل مشاورینو ته ویلي و چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي خو هم پته مده چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پریکړه کوي. نن ورځ ده چې د ایران او اسرایل ترمنځ خونړۍ جګړه روانه ده چې دواړو خواوو ته درانه تلفات اړولې دي. د طالبانو حکومت په تخار او میدان وردګو ولایتونو کې 3 تنه په درو وهلې دي. د طالبانو سترې محکمې په 2 جلا اعلامیو کې ویلي په تخار ولایت کې وخزه د زنا او په میدان وردګ ولایت کې یو نارینه د لواطت په تور په درو وهلي. د اعلامیو لمخې دغه کسان 9 ډوري وهل شوی او په 5 کلن تنفيذي بند هم محکوم شوی دي. ورمورس طالبانو په کابل او سمنګان ولایتونو کې په محضر کې 9 کسان د بلابل جرمونو په تور په درو وهلي وو. د بشري حقوقو د ادارو له نیوکو سره طالبانو په افغانستان کې په محضر کې د بدني سزاو په لیکېدو ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بانټ ویلي و طالبانو د نور کلونو پرتله سکهال د بدني سزاو تطبیق زیات کړی دی. د طالبانو حکومت پر نړیوالو غکړې شاده کډوالو د ستونزو د حل سربېره د وچکالۍ او اقلیمي بدلون په برخو کې ورسره مرستې وکړي. د طالبانو په واک کې باختر خبري اژانس پرون چهارشنبه لیکلي د اقتصاد سرپرست وزیر دین محمد حنیف د غوښتنې د افغانستان لپاره د نروې د سفارت استازي پیرلبرت حساس سره مطرح کړې دي. د باختر پټکو خاغلی حنیف پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو د لری کېدو او په نړیوالو بانکونو کې د افغانستان د پیسو د زیرمو د راخوشي کېدو غوښتنه هم وکړه. باختر وړاندې د الحساس په حواله ویلي ناروی په روان کال کې 80 میلیونه نارویجی ډالر د بشري مرستو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي. ناروی لکه د نړۍ د نور هیوادونو په څیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل نه دی. په ناروی کې افغان سفارت د تیر جمهوریت د چارواکو په لاس کې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون وايي په تیر 2023 کال کې د ملکی کسانو په مرګ شوبله کې 40% زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر کړی ویلي په ټول نړۍ کې 8340 کسان چې لدی ډلې 502 د بشري حقوقو مدافعین وو د تیر کال په نخودو کې وژل شوې دي. د بشري حقوقو د کمیسیون په ټکو په دې کسانو کې له هر 5 یوې له تابعیت سره مخامخ وو. د سازمان وړاندې ویلي مندني خي چې د بشري حقوقو فعالان په پراخه کچه له تاریخوالي او مرګ سره مخ دي. په راپور کې وړاندې ویل شوی دی چې د نورو کلونو پرتله تیر کال په نخودو کې د خزو ماشومان پر وړاندې تاریخوالي زیات شوی او تر ډیره مرګ شوبله ورته وخته ده. دغه سازمان د شمیرلو مخې په تیر کال کې د 2022 پرتله 4 برابر ماشومان په نخودو کې وژل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون وايي دغه راپور معلومات د نړیوال ټولنې په تایید او په بیلابیلو سیمو کې له خپلواکو سرچینو ترلاسه کړي دي. او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وايي ایران سره د پوځي استراتیژیکو همکاري او قرارداد کې ایران ته د پرمختللو وسلو ورکړه شامل نه ده. پوتین پرون چهارشنبه ویل ایران له اسرایل سره په جګړه کې له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه نه ده کړې. پوتین چې په سن پټرزبورګ کې په خبري کانفرنس کې خبري کولې ویل د مسکو له خوا تهران ته ورکړل شوی پوځي تجهیزات د اسرایل له جګړې سره هیڅ اړیکه نه لري.
پوتین د هغې پوښتنې په ځواب کې چې روسیه د اسرایل پر ضد جګړه کې د ایران په ملاتړ دغه هیواد ته پرمختللي وسلې ورکوي او کنه ویل د ایران او روسیې ترمنځ د تیر کال په پوځي ستراتیژیک تړون کې د پرمختللو وسلو تجهیزاتو ورکړه شامل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په تیرو 3 کلونو کې پر اوکراین په بریدونو کې په ایران کې جوړه شوې د شاهد په نوم بي پلوټ الوتکه کارولې ده. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. نن ورځ د چې اسرائیل پر ایران بریدونه کړي دي. په ایران کې بند افغانان وایي زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات مې کړل دي. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمین شوي دي او هم شهیدان شوي. په ایران کې میشت افغانان شکایت کوي چې ایراني چارواکي ورته د تهران په ګډون د ایران له نورو ښارونو د وټولو اجازه نه ورکوي. وړاندې په راپور کې را سره واوري چې د افغانانو اوس مهال په څه وضعیت کې دي او همدارنګه د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات څه دي. په افغانستان کې عام خلک د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، خو دغه ستونزه څومره جدي ده؟ کله چې او بازار چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبو پیدا. لا د سربېره درته نور راپورونه هم لرو که چېرې وخت پاتې شو ستاسې پیغامونه به هم راواخلو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم. در دې شیبې د آزادي رادیو خبري ټولګه به هم ستړي مشه. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره تایر روشن دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وايي هیڅوک نه پوهیږي چې زه به د ایران په اړه څه پریکړه کوم. هغه ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې پر ایران د احتمالي برید د پښتنې په ځواب کې خبريالانو ته ویل شاید دا کار وکړم شاید وی نه کړم، هیڅوک نه پوهیږي چې زه به څه کوم. ټرمپ وړاندې وویل امریکا اوس له ایران سره د اوربند په لټه نه ده او مطلق بریا غواړي. دغه په ټکو لا اټومي وسلو د ایران د محرومولو لپاره ښایي د ځلې جګړه وکړو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال راپور کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د برید طرحه تصویب کړې ده. دغه ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي دي ټرمپ د سهشنبه په ماښام خپل مشاورینو ته ویلي و چې پر ایران د برید طرحه تصویبوي، خو له هم پته مده چې ایران د اټومي پروګرام په اړه څه پریکړه کوي. د راپورونو لمخې خای په غرونو کې پټ د ایران اټومي تاسیسات د امریکا نومړی هدف وي. نن پنځشنبه رویټرز خبري اژانس د دوه امریکایي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې امریکا خپل زیانمنونکي پوځي تجهیزات له سیمې وستلي دي. دغه چارواکو په خبره د بحرین په بندر کې امریکایي اوبتلې او کښتۍ او د قطر د الحدیده هوایي ډګر امریکایي الوتکې وستل شوې دي. رویټرز لدی وړاندې راپور کړی و چې د سونتوکو رسونکو امریکایي الوتکې له اروپا د منځني ختیځ پر لور تللي او ډېری جنگي الوتکې هم په سیمه کې راټول شوې دي. بل پلاو د ایران او اسرائیل ترمنځ جګړه کې د پرمختګونو په داسې حال کې دي چې یو شمېر امریکایي ډیپلوماټان په پوځي الوتکو کې امریکا ته انتقال شول. پرون مخام ایشوټر پریس خبري اژانس راپور ورکړ چې په تل ابیب کې د امریکا سفارت خپل یو شمېر غیر ضروري کارکونکو او د هغوی کورنۍ امریکا ته انتقال کړل. اسرائیلی چارواکو له تل ابیب د امریکایي ډیپلوماټانو وتل تایید کړی دي. کڅم روخانه ده چې امریکا خپل څو ډیپلوماټان له اسرائیل وستي، خو ایشوټر پریس لیکي چې د اقدام له اسرائیل سره د ایران پر ضد د اسرائیل د خکیلتیا په معنا ده. په این حال کې رویټرز خبري اژانس راپور کړی دی چې تمه ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راقچی یو شمېر اروپایي وزیرانو سره وګوري. رویټرز د یوې سرچینې په حواله لیکلي تمه ده راقچی د جمعې په ورځ د جرمني، فرانسې، بریټانیې او د اروپایي ټولنې له یو شمېر نورو وزیرانو سره په جنیوا کې خبري وکړي. بل پلو د ایران په دولتي ټلویزیون صدا او سیما کې د تیر 1400 اول کال د ایران د رژیم خلاف د لارینونو د ویډیوګانو له خبرېدو وروسته د ټلویزیون تایید کړ چې هک شوی دی.
د حق پر مهال د صدا او سیما لخوا په خبرو شو ویډیوګانو کې خلک د رژیم پر ضد پاڅون ته هڅول کیږي او له خلکو غوښتل کیږي چې سړکونو ته ووځي. د ایران د دولتي ټلویزیون وروسته له هغې حقیقي چې 2 ورځې مخکې اسرائیل پرې بریدونه وکړل. نن پنځشنبه ورځ ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ توده جګړه روانه ده او دواړو خواو ته درنه تلفات اوښتي دي. دغه تلفاتو په منځ کې او د دې جګړې په منځ کې افغانان هم بند پاتې دي. هغه افغان کډوال چې ایران ته کډوال شوی وایي چې اوس جګړې رې سر کړې دي او ایرانی چارواکي اجازه نه ورکوي چې د تهران په ګډون له دغه هیواده او د دې هیواد له خرونو ووزي. ورزونور تفصیل لا اکرام نورو. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل ترمنځ پر یو بل بریدونه لا هم روان دي او په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمېر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وايي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې ښاره ووځي او اړ دي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. دوی وايي که څه هم ډېری ایراني اتباع له تهرانه وتلي خو دوی آن اجازه نه لري چې په ښار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخته ویره اندېښنه او ناامنۍ په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دی وايي له تېرې شپې راهیسې افغانانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نورو ښارونو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی وضعیت ډېر اندېښمنونکی دی. څوک چې په کوم ښار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمېر افغان کډوالو دا ادعا هم کړې چې له دې ښاره د وتلو د هڅې پر مهال د ایراني پولیسو له لوري وهل شوي هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. د کفالت دفتر چې د ایران د کورنیو چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي بهرنیو اتباعو په ځانګړي ډول افغانانو ته له یوه ښاره بل ته د وتلو اجازه ورکوي او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسؤلیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل د تهران د وتلو په باره کې د اجازه نه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې دا د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې پاتې په تهران کې دا نن سحر د پاسه 5 بجې ما پسې ملګري زنګ والو ماته ویل چې راځم دفتر کفالت ته چې ونه شو نو دا موضوع ډیره جدي ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات مې کړی دی. ډېری افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي. په ورته وخت کې په ایران کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونیسا عمرزاد ازادي راډیو ته وویل د پاسپورت او ویزې په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکي افغان کډوالو ته د هغه څه له امله چې امنیتي ګواښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي. مهاجرینی که در تهران هست په تهران کې میشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولی شي له دې ښاره ووځي او یوې امنې سیمې ته لاړ شي. خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې ښاره ووځي ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډیره د اندېښنې وړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو په ایران د اسرائیلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو 13 کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی و د پلار په خبره یې 6 میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سې شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره 3 نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي و چې یو ملګری په تهران کې د اسرائیلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14مه د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه له دې ښاره ووځي. له دې وړاندې اسرائیلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداري ورکړې وه. له شخړو، له اعتراضونو، له بازارونو، له لوبغالو، له نړۍ The United States seeks a more secure خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ. اروپای ټولنه به روان میلادي کال کې د افغانستان له خلکو سره 1.8 میلیونه یورو بشري مرستې وکړي. دغه ټولنې په یو تازه خبري شوی لمې کې ویلي دي چې د مرستې په افغانستان، ایران او پاکستان کې له زیانمنو د لراستنو شو زیانمنو افغان کډوالو لپاره ځانګړي شوی دي. نور تفصیل په دې راپور کې. اروپאי ټولنه وایي د ته په پام سره چې بشري ناورین لا هم په افغانستان کې د نړۍ له سختو کړکېچونو شمیرل کیږي. په افغانستان کې د نن او په سیمه کې له زیانمنو افغانانو سره 1.8 میلیونه یورو بشري مرستې کوي. په اعلامیه کې چې د ټولنې تازه خبره کړې راغلي چې له دې مرستې څخه له 1.4 میلیونه زیاتې به په افغانستان کې فعالو بشري مؤسسو ته ورکړل شي او د اعلامیې په ټکو په ایران او پاکستان کې هم افغان کډوالو ته 10 میلیونه یورو ځانګړي شوي دي.
په دوام کې راغلی چې د اروپאי ټولنې نوې مرستې به د خوړو درملنې له خوارځواکۍ سره د مبارزې څښاک اوبو ته د لاسرسي روغتیا حقوقي مشورې له خطر سره مخ خلکو د حقونو د ملاتړ بیړني حالت کې د زده کړو په ځانګړي ډول د نجونو لپاره او د طبي آفتونو په برخو کې وي. په اعلامیه کې د اروپאי ټولنې د بحرانونو د مدیریت برابرۍ او چمتووالي کمشنري مشري حاجه لهبي په حواله راغلي چې اروپאי ټولنه دغه شان له هغو افغانانو سره چې په افغانستان دننه او په ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي مرستو ته چمتو ده. نوموړي د افغانستان د وضعیت په اړه په خپلو څرګندونو کې چې بروکسل کې د لوړپوړو چارواکو غونډه کې کړي او یوه برخه یې په خپل ایکس پاڼه یا په خواني ټویټر خبرې کړي ویلي نږدې 23 میلیونه کسان په افغانستان کې د مهال بشري مرستو ته اړتیا لري او هر یو له دې 23 میلیونه کسانو څخه یو شخص دی چې نوم لري، کورنۍ لري او خپل ټولنیزه کیسه لري. د اعلامیه د لوړپوړو چارواکو غونډې سره هم مهاله چې د اروپאי ټولنې په کوربه‌توب د جون میاشتې په 14 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې و او د افغانستان د وضعیت په اړه پکې بحث وشو خبره شوې ده. اروپאי ټولنې ویلي له 2021 کال راهیسې د افغانستان د ناورین د هواري لپاره 880 میلیونه یورو زیاته مرسته کړې ده. په 2021 کال کې د اروپאי ټولنې د بشري هوایي پل لپاره راهیسې ټولې 40 تلوتنې شوي او شاوخوا 2150 ټنه مرستې افغانستان ته انتقال شوې دي. په بروکسل کې د لوړپوړو چارواکو له غونډې سره هم مهاله د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا هم په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان لپاره د 2015 کال بشري اړتیاو یوازې 18% بودیجه ترلاسه شوې چې میلیونونو کسانو په ځانګړي ډول ښځو، ماشومانو، بېځایه شویو او زیانګالو ته د مرستې رسولو مخه یې ډب کړې ده. په دوام کې راغلي چې له 420 زیات روغتیايي مرکزونه او نږدې 300 د تغذیې مرکزونه غیر فعال شوي چې درملنې او اړینو مرستو ته د میلیونونو خلکو لاسرسی محدود کړی دی. د اوچا په خبره د مې میاشتې نه تر اکتوبره پورې به یوازې 1 میلیون کسانو ته بیړنۍ خوراکي مرستې ورسیږي او 15 میلیونه نور به له مرستو بې برخې پاتې شي. دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واورئ. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ور بیا په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت اندېښنه خوده ده. UN Women په راپور کې چې تازه خبر کړی ویلي افغاني ښځې تقریبا په بشپړ ډول ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند د بې برخې شوې دي. دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیاو او جنسيتي برابرۍ تر ټولو پراخ ارزونه ده چې د ملګرو ملتونو د ښځو د ادارې د 2023 کال د افغانستان د جندر شاخص په نوم خبره کړې ده. نور تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې اورو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د زده کړو او کار په ګډون پر افغان ښځو پراخه محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې UN Women په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې اوس مهال په هرو لسو ځوانو ښځو کې 8 د زده کړو، کار او مسلکي روزنې له حقه محرومې دي. دغه راپور چې سه شنبه د جون په 18 د افغانستان د 2023 کال جنسیتي شاخص یا جندر انډیکس په نوم خبر شوی پکې راغلی چې دا پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د وړتیا او جنسیتي برابرۍ په اړه تر ټولو پراخه ارزونه ده. د راپور پر بنسټ د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان مېرمنې د انساني پراختیا له نړیوالو معیارونو شاته پاتې دي. په راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان له یمن وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې د ښځو او نارینه‌و ترمنځ تر ټولو پراخه جنسیتي تشه لري. د UN Women ارزونه ښیي چې 80% توپیر د روغتیا، زده کړو، مالي خدماتو ته د لاسرسي او تصمیم نیونې په برخو کې موجود دی. دا شاخص دا هم ښیي چې افغان ښځې په منځني ډول یوازې 18% خپل واقعي وړتیاوې کاروي، په داسې حال کې چې په نړۍ کې دا شمېر 80.7% ته رسیږي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې د مسؤلې سیما باحوس له قوله راغلي د افغانستان تر ټولو ستره پانګه د دې هیواد مېرمنې او نجونې دي. د دوی ظرفیت له پامه غورځول شوی خو هغوی بیا هم مقاومت کوي، افغان ښځې د یو بل ملاتړ کوي، کاروبارونه پیلوي، بشري مرستې رسوي او د بې عدالتیو په وړاندې غږ پورته کوي. په راپور کې راغلي چې افغان ښځې تقریبا په بشپړ ډول له ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند څخه بې برخې شوي او دا چې د نجونو پر ثانوي زده کړو د بندیز له امله د دوهم پړاو زده کړو بشپړولو کچه 0 ته ټیټه شوې، ان د روغتیايي زده کړو برخې ته هم د دوی تګ بند شوی. د
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د هم ویلي چې د افغانستان بازار د جنسیت له اړخه تر ټولو لوی واټن لري او یوازې 24% ښځې د کاري ځواک برخه ده، په داسې حال کې چې 9% نارینه د کار په بازار کې په کار بوخت دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نن یو شمېر افغان نجونې او مېرمنې وایي چې د زده کړو او کار په ګډون د طالبانو له لوري د دوی په وړاندې ورځ تر بلې محدودیتونه زیاتېږي. د کابل یوې اوسیدونکې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل زنای افغانستان د طی 4 سال با بسیار افغان مېرمنو په دې تیرو 4 کلونو کې سخت فشارونه او محدودیتونه تجربه کړل. دوی یوازې خپل نفس اخلي خو له روحي او رواني اړخه سختې ځورېدلي چې جبران به یې کلونه وخت ونیسي تر څو افغان مېرمنې یو وار بیا ارام ژوند ته ستنې شي. کلی قرار داشته باشند. د ننګرهار یوې اوسیدونکې د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې ورځ تر بلې سخت محدودیتونه تجربه کوي. په افغانستان کې د ښځو وضعیت ورځ په ورځ خرابېدونکی دی، ورځ په ورځ خرابېږي. په ښځو باندې نور هم محدودیتونه زیاتېږي. د ښځو په ژوند کې البته مثبت تغییرات نه راځي، نور هم منفي تغییرات راځي. د ختیځ لغمان یوې اوسیدونکې چې دی هم نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي. نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه باید جدي کار وکړي. هغه څوک چې له دوی څخه دغه حقونه اخیستلي دي په هغوی باندې دی فشارونه وارد کړي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د زده کړو او کار په ګډون په ښځو پراخ محدودیتونه لګول شوي چې له امله په دې هیواد کې واکمن طالبان د نړیوالو له سختو نیوکو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په خپل راپور کې خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته د نړیوالې پاملرنې نشتوالی کولی شي په نورو هیوادونو کې د ښځو حقونه هم زیانمن کړي. دغه ادارې ویلي دغه راز د بشري مرستو نشتوالی د ښځو او ماشومانو لپاره د سلګونو خدماتي مرکزونو د تړل کېدو لامل شوي چې تر 1 میلیون ډېرې ښځې او نجونې اغېزمنې کړي دي. له خبرونو ور اخوا تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې اوس د ازادۍ راډیو خبرونه د ازادۍ راډیو پر اپلیکیشن باندې هم پیدا کړئ. azadiradio.com ته ورشئ. هلته زموږ پر ویب پاڼه باندې مستقیما د ازادۍ راډیو پر ویب باندې پر اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. تاسو اپ سٹور اپل سٹور ته وړئ او لاغې کولای شئ چې زموږ اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او څلور شته زموږ خبرونه واورئ. همدارنګه په نورو پلیټ فارمونو لکه فیسبوک، یوټیوب او نور چینلونه هم موږ تعقیبولای شئ. اوس موضوع په پلازمینې کابل کې د وچکالیو د خبرداري د دغه میلیوني ښار اوسیدونکو اندېښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کړې ده. ورپسې ساسي پیغامونه. اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده. کله چې او بازار چالان کو فقط یو ساعت کې اوبو ورکی نور وچیږي منتظر پاتې کېږي تر څو بیا اوبو پیدا کړي. دا د کابل اوسیدونکو شپږ کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخامخ دی او د څاښت اوبه هم تروشي شوي دي. هغه کابل ته د تګ د لومړنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه و. کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ 18 کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا د لمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل صادرلو یعنی داسې ساوسه ګرارې درلود او چکم کته کړی وو یعنی ټول اولیم د دین او بوکیده مشکلات دی او ډیر کم وو. 15 کاله بعد یا 8 کاله بعد دغه اساس موږ درلوده دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجات تکافو وکي. مجبور شول چې بیا یو 2 متر کته لاړ شو او سوسي مقایسه کوو هغه ساوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهله صاحب تقریبا 40 متر کیندلای. ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلې حال راته وایي چې په خبره یې قلعه زمان خان او قلعه شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي. هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلعه زمان خان کې او یو ماما مې قلعه شاده کې اوسېدله. د قلعه زمان خان کې داس یو سای درلود چې ګراری وو د لوکل ساو تقریبا 15 متري کې وو. قلعه شاده کې هم داسې وو. یو وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د اړتیا وړ اوبه په بیه اخلي.
40 متره سم وهلي و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دغومره څاګانې اوبه ورځ تر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نه دغه هیله ده چې د دغه مشکل یو څه د حل لاره راوباسي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو 10 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 10 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 440 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 10% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغه کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونشي کابل ښار به تر 2013 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړي دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد یو کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وپوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی خو کوم چارواکي معلومات را نکړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هیواد ازادي رادیو ته وویل کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به ارڅونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه به چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د ځمکې لاندې ولاړ سي او ځمکني د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کی. د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندقونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او مؤسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخې پانګونې غوښتنه کوي. facebook.com/azadi radio ستاسو له پیغامونو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله مو خوشاله که سلامت اوسئ ژوندی اوسئ. زما فکر سره چې دغه کم تنکیس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار و اهل کار ته وسپارل سي. زما فکر سره دا به ښه چې کوم کسان چې دی اوس فرض مثال په ادارو کې ناست کار نه کوي دغسې ناستې معاش اخلي خو ریاستونه هم شته په دې کې چې هېڅ کار نه کوي ټوله ورځ دغسې ناست وي. که دا کسان لرې سي مثال پر هغه پر ځایو باندې مسلکي کسان وګمارل سي او بل دا چې د پوهنتون استادان ډېر روزل سوي دي ډېر مصارف سوي دي که چیرې د پوهنتون استاد هم لرې سي نو ډېر پرمختګ به نه وسي کارونه هم ډېر د خنډ سره مخ سي تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. زما فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکول سي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي. دا خو بیخي ظلم دی زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې نه لري کوي دا خو
زما فکر سره ښه کار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وخت کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي. سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د غزني ولایت د مقر د ولسوالۍ په اطراف کې په کلینیکونو کې د صحي روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته چې موږ کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا 2 پاکټه ګولۍ راکړي، نورې م ټولې دواوې له شخصي څخه وي. نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي. ستاسې پیغام ستاسې نظر.